السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې په روژه کې د ښځې سره بازۍ ساعت تېرول یا په ځا کې ورسره پرېوتل. محترمه فقهای کرام وایي چې په روژه کې که سړی پر ځان باندې مطمئن وي چې زما څخه کار نه خرابېږي، بیا که په یوه ځای کې سره پرېوځي او یا ساعت سره تېر کړي، په دې کې شرعاً څه مشکل نشته. البته فقهای کرام وایي چې یو دی دا بل فرجو ته دې لاس نه وراچوي او دغه رنګه پر خولو پر دغو ځایو دې مثلا ښکلول نه کوي، ځکه دا مکروه دي. که څه هم دی مطمئن وي چې زما څخه جماع نه کېږي، نو وایي مباشرت فاحشه دې نه کوي. مباشرت فاحشه دا ده چې دوی سره پرېوځي، لڅ وي یا یو د بل فرج مسح کوي. نو که څه هم وایي دلته سړی مطمئن یې پر ځان باندې او کان شیخا کبیرا یې سپین ږیری وي، نو دا عمل دې نه کوي ځکه دا مکروه اعمال دي. محترمینو، چې روژه مات وسو، روژه خوله خلاصه سوه، بیا الله جل جلاله هغه څه درته روا کړي دي چې د ورځې بیا نه دي درته روا، نو په دې کې احتیاط وکړئ. محترمینو ډېر احتیاط وکړئ. بعضې وروڼه که پر دغه باندې قدرت نه لري چې زه دې ځان کنټرول کړم، هغه دې بیا د ورځې د خپل بیبي سره یوازې خلوت نه کوي، په خونه کې دې یوازې نه ورسره کښېني، که دی پر ځان باور نه لري چې وایي کار څه خراب شي. او دا څو میسیجان دي دا 2 ورځې کې ما ته راځي چې هغه وایي زموږ سره په ساتیره کې معذوره شولم. ولې دومره له شهوتو ډک یو؟ ولې دومره شهوت پرسته شو چې په روژه کې هم موږ کار خرابوو؟ دا څه کیسه ده؟ خو راځئ، دا روژه خو دا د دې لپاره چې تصفیه د باطن راشي. زموږ په روژه کې نور شهوات پسې پورته شي، نور د شهواتو ښکار شو. دا څه کیسه ده؟ تلاوت قرآن ډېر کوئ، ډوډۍ لږ خوري، خو په روژه ماتونه ډوډۍ وخوري، بیا پر تراوح کې پر یوه کوناټۍ پر بل کوناټۍ باندې زنګېږي. په بشلمې دونه ډوډۍ وخوري چې سهار لمونځ په پټو سترګو کوي چې هېڅ ځای ته ننوځي، نو غرمه چې راپورته شي بیا خود شهوات خرابې سره. احتیاط وکړئ کورښادو، لکه تاسې یاست. یوه روژه د هغه هم تاسې په داسې چمو باندې تېر کړئ. تاوای هندیه صفحه 200 الباب الثالث جلد اول. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.